بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو زنانه ته پوره 40 ورځې د نفاس ناجوړې راغله، نو ناجوړې بیا بنده سوله، یوه هفته نه وله، یوه هفته وروسته بیا راغله. آیا اوس به دا لمونځ کوي او که به نه کوي؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند مدلل و مکمل جلد نمبر اول صفحه نمبر 214 هغه لیکلي دي چې د یوې ناجوړۍ او د بلې ناجوړۍ په مابینځ کې به کم سے کم 15 ورځې وي. نو یوه هفته خو 15 ورځې نه دي، د 15 ورځې څخه کمې دي. نو لحاظه دا ناجوړي حیض نه بلل کیږي، بلکې دا استحاضه ده، څه بله ناجوړي ده. نو دا به بالکل د دغه ناجوړۍ په دوران کې لمنځونه هم کوي او که روژه به هم نسي. په حواله سره د رد محتاج جلد نمبر اول صفحه نمبر 263 که کوم منځونه په دغه ناجوړي کې د یوه هفته وروسته چې راغلی ده، دې دا ګڼلي چې منځونه به نه صحیح کېږي، منځونه نه وي کړي، نو هغه منځونه به هم ورته راګرځوي. والسلام.